الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د مؤمن او مسلمان ټولنې د پاره د اسلامي ټولنې د پاره او د دې د اسلامي اعمالو د دې د اسلامي افعالو د پاره ډېرې یادونې سوي دي، ډېرې لارښوونې سوي دي، خو لیکن د دغې ټولنې د پاره چې په قرآن کریم کې کوم مفید د دې د پاره په دنیا او آخرت کې فایدمن اعمال ذکر سوي دي، همدغه رنګه نقصانی، تاوانی او مهلک اعمال دا هم ذکر سوي دي. په قرآن او حدیث کې مؤمنانو ته مفید اعمال هم، غیر مفید اعمال هم، فائدہ رسونکې هم، بے فائدې هم، او حتی مهلک او د فتنې اعمال هم ورته ښوول سوي دي چې د دې څخه لاس واخلئ، لرې اوسېږئ. که چیرې په دې عمل کې ګرفتار سئ تاسو به د عامې فتنې او د عام هلاکت او تکلیفات سره مخ سئ. نو د اسلامي ټولنې دپاره بدترین یو بل لوی عمل چې هغه په دنیا کې د مشکلاتو او عذابونو سبب کېږي په آخرت کې یو مهلک او لوی فتنه انګیز عمل هغه بې حجابي ده. د مسلمان او مؤمن اسلامي ټولنې دپاره بې سترې او بې حجابي دا یو لوی مهلک عمل دی. دا ډېره ستره او بده فتنه ده. په هره ټولنه کې که بې سترې او بې حجابي راغلل، هغه ټولنه به د قسمه قسم مشکلاتو، قسمه قسم تکلیفاتو او عذابونو سره مخ کېږي په آخرت کې هم. را بسو دې ځای ته
چې بې حجابي او بې سترې دا د ټولنې دپاره کوم قسم مشکلات زیږوي، کوم قسم مشکلات رامنځته کوي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې حجاب و ستر د چا څه کول پکار دی او دا حجاب و ستر په کوم وخت کې ولې واجب دی. د دې یو څو خبرو معلومول پکار دی. زموږ مسلمان ورونه او مسلمان خوندې دا الهی او نبوي ارشاد باید واوري، عملیه کې. د دې تاوانونه زیات دی. د بې حجابۍ او بې سترۍ یو تاوان دا دی چې په ټولنه کې نفاق یعنی بې اتفاقي راولي. ټولنه سره بې اتفاقه کېږي. دا په څه وجه باندې؟ دا چې بې سترۍ، دا چې بې حجابې وي. که ستر و حجاب مراعت نسي هغه ټولنه به در بدره سي. په ټولنه کې به قسمه قسم مشکلات راځي. کله چې حجاب نه و هغه مشکلات چې راغلل بیا حجاب نازل شو هغه واقعه به په یو لنډ انداز کې بیا بیان کړو. بې حجابي نه وه فساقو او فجارو بدو خلکو ته لار ایله سول چې په آزادو او مؤمنو ښځو په دیو باندې به هم خپله بد نظري کول. په دې منځ کې ډېر مشکلات راغلل. بل عامتا که په اوس شرایطو کې وګورو په کومه علاقه، په کوم محل، په کومه کورنۍ کې چې بې سترې وي، بې حجابي په هغه کورنۍ کې د دوستانو ترمنځ مشکلات واقع کېږي. آخره نتیجه دشمنۍ ته خبره ودرېږي. هغه دا دی چې بې ستري او بې حجابي نر او ښځې چې په مابینځ کې ستر سره فرض وي، چې ستر ځینې وسي بیا هم دی ناستو ولاړه سره لري، مجلس سره کوي، پر یوه سترخوان باندې ناستو ولاړه او خوراک و څښاک سره کوي. آخرا نتیجه دې ته ورسېږي چې میلان د زړو پیدا سي. کله چې تمایل منځته راغلی بیا په نتیجه کې هغه بد د فحشا عمل سرته ورسېږي. بیا چې کله سره خبر سي بیا سره دشمنان سي. دغه دوستان د دغه بې سترۍ او بې حجابۍ په سبب باندې سره دشمنان سي. د بې سترۍ او بې حجابۍ په خاطر اخر سره دشمنانې په غاړو کې لاس سره اچولی وي، یو په بل پسې ګرځي، بل په بل پسې ګرځي، یو د بل څخه انتقام او خپله بدله اخلي. مرګ او قتل د خبره سره ودرېږي. سبب د دې بې اتفاقۍ څه شي سو؟ دا بې سترۍ سوه. بل مشکل چې د بې سترۍ او بې حجابۍ سره منځته کېږي، باور او اعتبار د منځه سره ځي. دومره بې باوري منځته راسي چې آخر خاوند پر خپله ښځه باندې بې باوره وي. سبب یې څه شي دی؟ دا بې سترۍ او بې حجابي ده. چې حجاب و ستر نه وي، خاوند او ښځه دا په خپل منځ کې سره زړه تورې وي. د خاوند پر ښځې زړه تورې وي، د ښځې پر خپل خاوند باندې زړه تورې وي. د دې بې اعتبارۍ، د دې بې باورۍ سبب څه شي دی؟ بې سترۍ او بې حجابي ده. چې ستر حجاب نه وي دا باور زده منده ولاړ شي. پلار پر لور باندې، مور پر لور باندې بې باوره شي، دومره لوی مشکلات منځته راځي. سبب یې څه دی؟ دغه بې سترۍ او بې حجابي ده. اوس نو رابسو دا یو ټکی به بل سره وګوره، هغه دا چې بې سترۍ او بې حجابۍ ته لار د کومې خوا واریږي؟ دا ولې منځته راځي دا بې سترۍ؟ د هغو یو لوی لامل دا دی چې د پلانې او د پلانۍ خوا نه وربدول، الله جل جلاله خوا بدې کول، ناراضه کول، پلانۍ او پلانۍ نه خوا بدې کول. په دې خاطر باندې په کور کې مور یا انا ناسته ده، د لور زامن یې راځي چې د دې لمسیان دي،
په دې کور کې د دې د زامنو لوڼې هم ګرځي غټانې دي پیغلانې دي پر ځای د دې چې دا و د لمسیانو ته ووایي د زامنو لوڼو ته چې ځئ چپ سئ زما لمسی راځي زما سره ملاقات لري دا یې امر کوي چې هله د امه زوی دې دی هله روغبړو سره وکړه بیا خوا بدېږي راسه مجلس سره وکړه بیا د مور خوا بدېږي د ده خوا بدېږي د پلار یې خوا بدېږي د بېسترۍ د منځته راتللو یو سبب هم دغه شی دی که چیرې په کورنۍ کې یو زوی د خدایه بیریږي او و دې مور ته وایي چې مورې دا زموږ په کور کې نجونې خو غټانې دي و همدا د عمه زامن یې څه دي یا د خاله زامن څه دي یا د اکا زامن څه دي یا بل دا څه دي بیا د عمم خوا بدېږي د خالم خوا بدېږي د اکا هم خوا بدېږي د ماما هم خوا بدېږي د بنده خوا نشي وربدولی الله او رسول خوا بدې کوي وګورئ لوی جهل ده وګورئ د شیطان په زندۍ کې قصدن ځان اچولو ته دا زوی چې کله مور ته دا خبره کوي یا پلار ته دا خبره کوي یا بل دې کوي هغه بیا خوا بدې کېږي بیا د داسې شرعي و اسلامي کس څخه چې هغه په کور کې ستر غواړي ټول کورنۍ ورسره په ټکر کې وي قریبانو دوستان ورسره په ټکر کې وي بد ځینې وړي د داسې کس څخه بیا نه په غم کې شرکت کوي نه په شادي کې شرکت کوي نه په ښه ورځ ورته راځي نه په بده ورځ ورته راځي د دې مشکلاتو د منځته راتللو دپاره لوی سبب چې شي دی هغه دا دی چې د بنده خوا نه وربدول د بنده مراعات کول د الله مراعات نه کول بنده راضي کول الله ناراضه کول نفس شیطان خوشحاله کول الله ناراضه کول د قرآنی او نبوي زندۍ او رسۍ څخه ځان خلاصول د شیطان او د نفس په کړۍ او په زندۍ کې ځان اچول سبب یې دغه شی دی پلانی نسم خوا بدې کولی سبا یې خوا راسه بدېږي فکر نه کوي چې الله خوا بدې کوي ښه خیر هغه څه به ولاړ سو رابسو دا دنیایي مشکلاتو ته د بېصدرۍ چې دا بېستري څومره دنیاوي مشکلات لري څه مو دا دې بیان کړل خو دا خبر مې وکړل چې دا بېستري او بېحجابي چې مابینځ ته راځي سبب یې دغه شی دی چې د الله خوا وربدوي د بنده دا نه وربدوي آخره نتیجه هغه دی چې په ټولنه کې بې اتفاقي راځي هغه خواږه دوستان سره دشمنان او بیا باوري منځته راشي سره بېستري او بېحجابي دونې مشکلات مابینځ ته راوړي نو ځکه قرآن کریم په دې باندې امر کوي چې ای ښځو ای نرو ټوله یو د بله مراعات سره وکړي دا یو عامه خبر ما وکړه چې نارینه به د ښځې څخه ځان لرې کوي ښځه به د نارینه څخه ځان پټوي نارینه دې هم داسې ځای ته ځان نه وراچوي چې ښځه یې وویني ښځه به په نارینه و ځان نه ویني ښځه چې د باندې ضرورت یې پېښ شي دا چې پر لاره ځي شاوخوا به نه ګوري منظره به نه کوي که په پښو یې که په موټر کې په موټر کې خو باید ونه ګوري سړک ښه ته ځړوي اکثریت ښځې د کوڅې سړی پېژني پلانی خو دا رقم رنګ سړی په دې عذاب ګرفتار دا ښځې ولې په دې سر نه خلاص تر چولو و بل ته کتل د یوې سترګې اجازه شته چې دې ښکاره کړې وي پر لارې ولاړ شي خپله لار پوویني د دې اجازه ورته شته د لارې لیدلو دپاره و پردو خلکو ته د کتلو اجازه نشته نو الله ورته وایي چې ای نارینه وو ای زنانه وو یو د بله ستر سره وکړي حجاب مراعات کړي دا پر تاسو واجب لازم فرض دی قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم ستا ښځو ستا لوڼو او ټولو د مؤمنانو ښځو ته ووایه چې پر خپلو ځانو پوړینان راکش کړي ځانونه پټ کړي ځانونه په حجاب کې ځکه مفسرین لیکي انهن یسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء
الا عین واحده تبصر بها. دا ښځې به ځانونه ټینګ پټوي، یوه سترګه به ښکاره کوي چې دا لار په وویني. اوس خو دواړې سترګې ښکاره کوي. ځینې یو بله خبره کوي، وایي د ښځې دا لاسونه مخ او پښې د دې پټول فرض نه دي. چا ویل؟ هغه خو په لمانځه کې دی، هغه خو به ښځه در بجله کو کښته پښې د دغه بندو څخه یوازې دا لاسونه دا خپړې ورغوي او یو دغه لږ اندازه مخ د دې پټول په لمانځه کې نه دي ورباندې فرض. ځکه علما لیکي وایي د ښځې په ټول بدن کې د زینت لویه نمونه مخ دی. خلک چې د ښځې ښه رنګ و بد رنګ معلوموي د مخ نه لارې عمل، پر لاس نه معلوموي، پر پښه نه معلوموي. وایي نو دا مخ ولې پټ کړي؟ دې مشکلاتو ته وګورئ. کفري نړۍ د مسلمانانو ذهنونه دومره ور تباه او برباد کړل چې ښځه و نر څنګ پر څنګ باندې په یو ځای کې خدمت سره کوي. پردی نارینه پردی ښځه د سره ویني په یوه اداره په یوه ځای کې یا په یو تعلیمي مرکز کې کار سره کوي، یا د محصلانو په توګه یا د معلمانو په توګه، په هر قسم کې چې څه اجازه شته. پوښتنه ځینې وکړي چې ولې؟ وایي زما زړه خو پاک دی، ستا د ومنم که د الله د پیغمبر د ومنم. پیغمبر علیه السلام وایي د اجنبیې ښځې سره یوازې کېږي ما، ځکه دریم و شیطان دی، هغه هم په د زندګۍ کې ضرور راګیروي. که ته وایې زما زړه پاک دی اسی دی د سره وبېمه نو بیا د سترګو نظر ورته کتل دی جایز نه دی، دا ناروا دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک څه فرمایي؟ د سترګو کتل زنا ده، په غوږو یې خبرې اورېدل زنا ده، په لاس وروړل ملاقات د لاس سره کول زنا ده. دا د سترګو دین هم زنا. ته فکر وکړه. په دین اسلام چې دا دروغ لا بل هم خلکو ویلي، ځان ته ډېر پوهان هم وایي، د شرعیاتو فارغ هم ځان ته وایي. د پیغمبر علیه السلام حدیث راخیستی دی چې علم فرض دی پر نر او ښځې دواړو باندې. دغه علم فرض دی چې د پردي نارینه سر پر څنګ باندې ناسته ده، بیا تعلیمي مرکز ته په څومره ښایسته لباس کې ځي، دا علم فرض دی. ته د الله په پیغمبر پورې دروغ ولې وایه؟ د الله د پیغمبر مراد کله داسې دی؟ هغه وایي پر نر او پر ښځې چې علم زده کړه فرض ده، د ایمان زده کړه، د الله پیژندنه فرضیات د اسلام پر فرض دي. د مسلمانانو په ذهن کې په داسې ترجمه ور اچولې چې پر ښځو علم فرض دی، پر داسې ترتیب باندې فرض دی. ځکه مراد بې حجابي ده، بې ستري ده. کله چې بې ستري په ټولنه کې راشي دغه ټولنې غیرتمند خلک بې غیرته شي، بیا څه نشي کولی، بیا نه د قرآن دفاع کولی شي نه د اسلام دفاع کولی شي، په هېڅ صورت کې نشي کولی. د کفارو زور خو دا دی چې په ټولنه کې فحشا او زنا عامه شي، په هره ټولنه کې چې فحشا او زنا عامه شي هغه ټولنه کې غیرت ختم شي. بیا نه د خپلې ښځې پروا لري، نه د خپلې خور پروا لري، نه د بل پروا لري، نه د بل، ځکه دا فحشا دی، بې غیرته. نو ځکه الله جل جلاله وایي چې تاسو خپل پوړینان خپل حجاب پر ځان راکش کړئ. اوس به راسو یو بل ترتیب ته، په کومه اندازه باندې حجاب کول او د چا څخه حجاب کول دی. اندازه مو یو اندازه قدر یو مقدار بیان کړي چې ښځې ته د یوې سترګې لڅېدل دونه قدر چې لار په وویني. دا چې دا نیم مخ یې رایستلی دا کومه لار ده؟ دغه ښځه چې په نیم مخ د کوره ووتل د خدای لعنت ورباندې دی 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 تر څو چې دا توبه کاږي. ښځه چې په دغه حجاب کې د کوره ووځي شیطان په پسې شي، په سلهاوو نور انسانان په دې زندګۍ کې ګرفتار شي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت لپاره لویه ستره فتنه هغه ښځه ده. خپله پیغمبر علیه السلام څه فرمایي؟ پیغمبر علیه السلام زما د وفات څخه وروسته زما د امت لپاره تر ښځو لویه ضرري فتنه بله نه ده پاتې شوې. ستره د ضرر فتنه هغه ښځه ده، لوی ضرر دی. یوه پوښتنه زه کوم، هغه دا چې دا د یوه کوره ښځه وځي در بل کوره ځي، دا د زیب و زینت د لباس کوم ضرورت دی؟ د ښځې دپاره خو یوازې ښایست و ځان جوړول د خاوند دپاره دی او بس. د ښځې دپاره
ځان جوړول د زیب و زینت لباس کول یوازې د خاوند دپاره میړه دپاره دی. ښځه چې د باندې وځي په سپېره لباس کې به وځي، دا د الله د دین لارښوونه ده. په داسې لباس کې به وځي چې د هیڅ چا توجه ور وانه وي. زړو کالو کې به وځي، خوشبویي به نه لګوي. دا لا څه اواز یې هم عورت دی د ښځې. اواز پورته کول د دې دپاره ناروا عمل دی، څوک به غوږ نه پرنیسي. دوی پر لارې روانې بانډار سره کوي، سره خاندي. د کفارو مراد دغه شی چې په اسلامي ټولنه کې دغه شی عام کې ویلی دی. تر څو بې غیرته ځینې جوړ کړي، بیا چې دوی هر څه پر تحمیلوي هغه ورسره قبلولی شي. بلا په زندګي کې راوستي تناوي ورواچوي. په بل هیڅ شي باندې مسلمانان نه ماتېږي. په دا شي بني اسرائیل یو وخت کې ډېر ښه خلک د نورو د هغه وخت د دین سره د خلاف یا د کفارو سره د جهاد کوي. د جهاد په سنگر کې ناست چې په زرعاو کفار په لساو زره، یو طرف ته کفار دي بل طرف ته مؤمنان دي. کفارو دا کیل جوړ کې فکر وکړي چې په څه رقم به په دې کې شکست راولو، تر څو چې هم الله ورته په قهر سي موږ ته بې غیرته سي. په ښځو باندې ډول سینګار وکړي، ښایسته ښایسته ښځې مابین ته ورېله کړې. هغه په زنا کې واقع کړل، الله عذاب پر نازل سو. څو زره انسانان په یو عذاب کې په غرق سو، تباه سول، شکست یې وخوړې. دا چې په نړۍ کې تر دې ستر کفار نشته. اول واره چې دا په ستر کفریت دی اخته کړل، ښځې اخته کړل. هره ټولنه چې تباه کوي د الله د عذاب لایق چې ګرځي هغه دغه ښځې او بې حجابي او بې سترې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ویل چې دا ښځه چې ستر او حجاب کوي. یو صحابي پوښتنه ځینې کوي، وایي په دا کور کې لیورونه ګرځي، هغه هم حم و لیوره ته وایي. یا عامتا د ښځې د خاوند و قریب ته ویل کېږي. هغه یا د خاوند اکا دی، یا یو ورور دی، یا یو وراره دی، یا بل دی. پیغمبر علیه السلام ورته الحم الموت، لیور خو مرګ دی، د لیوره څه لرې ګرځي. پر ځای د دې چې ښځه د لیوره څه ستر وکړي سمه ده. په یو غټ پوړنه کې اوس په کور کې تاسو وایس بې اتفاقي راځي، دا خبره ډېره د جهل خبره ده. بیا هم در یو اندازه چې کله د نارینهو د راتګ وخت ښځې دي ټولې کارونه دي وختي ټول کړي. که ضرورت راوتلو پېښ شو، په لوی غټ حجاب و پوړنې کې دې راوځي، مخ دې نه ورته ښکاره کړي. دا چې په قسمه قسم لباس کې په زیب و زینت کې د لیوره مخ ته راځي، اخره توجه راړی که نه. د لیوره څخه ستر فرض دی، د خاوند د اکا څخه ستر فرض دی. ځکه دا چې کله کونډه شي خو د خاوند و اکا ته دا روا ده، د خاوند وراره ته دا جایزه کېږي، نکاح ورسره کېږي. خود ستر ځینې فرض دی. یعنې په داسې وخت کې چې ستر نشي ځینې کتلی، اوس د ماما څه مخ پټی نشته، د اکا څه نشته، د دې ښځې د وراره څه نشته، د خوريي څه نشته، د ورونه څه نشته. لیکن کتابو کې لیکي چې د فتنې په وخت کې به د ماما څه لا ستر فرض دی، د اکا څه ستر فرض دی، د ورونه څه ستر فرض دی. چې هغه فاسق و فاجر دا لا څه که ټولو د فقه شریف کتابو راخیستې دي، وایي د فاسق و فاجرې ښځې څه بله سمه ښځه ستر کوي، واجب دی، لازم دی ورباندې. تبیین الحقایق د حنفي فقه یو ډېر مهمترین ښه کتاب دی، د کنز دقایق شرح ده. همدغه رنګه بله شرح البحر رایق، ډېر معتمد کتابونه دي. داسې نور کتابو کې په دې کې لیکلي دي، وایي که چیرې د ماماو اکاو ورارو د خوريي سره د ملاقات په وخت کې د شهوت او د فکر را اوښتلو بیره وه، د خوريي سم ستر فرض دی چې ښځه به د خپل خوريي ستر کوي. درې شانې لیکلي دي. هغه دا دی اذا خاف عليها او على نفسه الشهوه، عبارت درته وایم د فقه شریف د کتابو یوه ټوټه مې را نقل کړې. که چیرې پر خپل ځان او پر بل باندې د شهوت بیره وه، یا د دواړو طرفو یا د یوه طرفه، په حین ایدن په دغه وخت کې څه شی به کوي؟ لا یمسها ولا ينظر الیها ولا یخلو بها. دا درې شیان به مراعات شي. مثلا خورزه ده، د ماما سره ملاقات کوي، توجه و فکر یا د دې په زړه کې راګرځي یا د ده په زړه کې یو څه راګرځي، فتنې دي، ابلیس لعن په هر چا پسې. په دغه وخت کې به نه سره ویني، نه به روغبړ سره کوي، نه به سره ګوري. د فتنو په وخت کې دا د حواله مې درکړل
چې د ورور ماما اکا خوريي وراره سره بلا ښځه لرې ګرځي ستر ځینې فرض دي چې هغه فاسق او فاجر دا لا څه که ټوله د فقه شریف کتابو راخیستې دي وای د فاسق او فاجر ښځې سره بلا سمه ښځه ستر کوي واجب دی لازم دی ورباندې فتاوا عالمګیري لیکلي دا نور د فقه شریف کتابو لیکلي چې د فاسق او فاجر ښځې سره بلا سمه ښځه ستر کوي مجلس په نور سره کوي ځکه د دنیا او د آخرت مشکلات چې زیږي د بې سترۍ او بې حجابۍ سره ډېر زیږي او بل د دې مشکلات سره د مخامخ کېدو یو سبب خو مې درته ویلی چې د بې سترۍ او د بې حجابۍ سبب دا دی چې د بنده خوا نور بدول الله خوا بدې کول په تکرار وایم که کور ته خورۍ رالی د ماما لور د اکا لور د خاله لور د عمه لور ولې بیا خوا بدۍ راځي ما الله خوا بدې کوي بنده نه خوا بدې غیرتمند انسان دی الله نه خوا بدې کوي بنده ته په مخه دې شس د ماما خوا نشي بدولی د اکا خوا نشي بدولی د عمه او د خاله خوا نشي بد پلاني او پلاني او بل مشکل چې راغلی دی د اوس ټکنالوژي په کور کې ځای ورکولو سم پیښه شوې په کور کې ته څنګه ښځې ته دا ورپېږدې د ټلیفون ضرورت دی ساده ټلیفون په کور کې دا اوس الحمدلله داسې ستا چې سب لمبر نه نور نه ورته راځي دا په کور کې پر یو لمبر ستا سره به ضرورت یا به د دوو سره ضرورت دا ورته سب کې چې د بل چا زنګ نه ورته راځي تاکې بوایا د خدای په خاطر دا بند کې په کور کې دا هر چا مسلمان په کور کې چې بند کې والله چې دغه مشکلات سره مخ شو که زه یم که ته کابل د خلاصېدلی نه سو نور آفات نور عذابونه به هم را باندې راځي دا چې آخرتي عذابونه یې څه دي وخت کم دی نور نسم کولی چې بیان کړم همدومره درته وایم چې د بې سترۍ او بې حجابۍ سره دا مشکلات مخته راځي ما درته ویل چې د فتنو په وخت کې د ماما سم ستر فرض دی د اکا سم فرض دی د ورور سره فرض دی او دا کتابونه لیکي و یو پردی ښځې سره ملاقات یا د سترګو بسته کول دا خو زنا ده په سترګو کې به دا مس ویلې چې په سترګو کې به ورځ د محشر وڅڅوي که نر وي که ښځه زه کومه لار بیان کړم اخر مشکله سر خلاصوو زه دغه یوه پوښتنه کوم کنټرول ولې نه راځي د پلار د کورو د ډاکټر او د طبیب ما سوا د ښځې څه ضرورت دی چې د کوره وځي دا پلمه مو ولې ورجوړه کړې چې زه په سودا نه پوهېږم ولې د ښځې ته د بازار لار ویله کړې زاریان د ته نه په پوهېږي خو دا دکاندار چې ناست دا خو هم نر دی هغه ولې په پوهېږي چې رانیسي شیطان یې په فکر کې دا راچوي او بل سبب د فحشا چې جوړ شوی دی چې دا خلک په فحشا او زنا کې اخته شوي دي د ښځو د باندې ښایسته لباس اخیستل دي په ښایسته چادرې کې وتل په ښایسته څپلۍ کې وتل په زیب و زینت کې وتل لوی سبب یې اوس دغه شی الله دې دغه بې سترۍ او بې حجابي ختمه کړي الله جل جلاله دې موږ ټولو ته نر او ښځو ټولو ته هدایت وکړي دغه الهي احکام دې الله زموږ په زړو کې کښېباسي وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب